په داسې وخت کې چې د ساه اخیستو د مرستندویو ماشینونو د قاچاق خبرونه خپریږي او د فساد تورونه پورې کیږي، د روغتیا وزارت یو وار بیا اړ شوی چې د خپلو لګښتونو سپیناوی وکړي. دوی وایي تر اوسه یې د افغان دولت، نړیوال او د آسیا پراختیایي بانکونو نه ټول ټال 155.4 میلیونه ډالره مالي مرسته ترلاسه کړې، چې نږدې 30 میلیونه یې مصرف شوي او 118 پاتې ده. د مصرف شوو پیسو ډیره برخه د طبي تجهیزاتو په پیرلو او د روغتونونو په سمبالولو لګول شوې. افغان ولسمشر د فساد ادعاو په اړه د پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې که چا له دغو سرچینو نه ناوړه ګټه پورته کړې وي نو پر وړاندې به یې جدي اقدامات کیږي. د روغتیا وزارت مرستیال نن دلته په کابل کې یوې خبري ناستې کې وویل چې 10.8 میلیونه ډالره نوره مرسته هم ورسره شوې، چې دا مرستې به د دولت له بودیجې بهر په خپله د مرستندویو هیوادونو او مرستندویو بنسټونو له لوري لګول کیږي. د ساه اخیستو مرستندویو ماشینونو په اړه وویل شول چې تر اوسه په ټول افغانستان کې 262 دغه ماشینونه شته، خو د نورو پیرل شوو او مرسته شوو هغو په ترلاسه کولو سره به شاوخوا یوه میاشت وروسته 900 د مصنوعي تنفس دستګاوې په افغانستان کې موجودې وي، چې ټولو ولایتونو ته به بیا د اړتیا له مخې لیږل کیږي. او چارواکو د دغو ماشینونو د قاچاق ریپورټونه هم ناسم وبلل. د دې ترڅنګ د باور ځواک رضاکاره ټیم چې وایي په ټول هیواد کې د کرونا ویروس سره مبارزه کوي، ادعا لري چې تیره میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې په کرونا د اخته کسانو د دقیقو شمیرو د راټولولو په موخه یوه څیړنه ترسره کړې، چې د دوی سروې ښیي چې څه باندې 10 میلیونه افغانان په کرونا ویروس اخته دي. روغتیا وزارت وایي چې دغه څیړنه ارزوي او له ارزولو وروسته به بیا خپل نظر د دغه څیړنې په اړه شریکوي. خو تر دې وړاندې هم په خپله روغتیا وزارت منلې وه چې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر ثبت شوو شمیرو خورا لوړ دی. که چیرې د باور ځواک رضاکاره ډلې شمیرې لږ هم حقیقت ته نږدې وي، نو دا به په دې معنا وي چې د نړۍ تر بل هر ځای دلته په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر لوړ دی. نجما زلا، BBC، کابل.